بعضې دغه زموږ ګاونډي هېوادونه چې غواړي موږ ته همشمول حکومت تعریف کوي روزانه دوی په دې باندې بحث کوي چې افغانستان کې تر څو همشمول دولت را نشي موږ نشو کولی دوی په رسمیت باندې وپېژنو همشمول د دوی په ان باندې هغه څوک دي هغه اجنټان چې دوی غواړي د دوی منافع زموږ په هېواد کې تامین کړي هغه زموږ هېواد ته راشي او امارت اسلامي په خپلو اداراتو کې هغوی ته ځای ورکړي د دوی دپاره دا همشمول دولت ده نو اسلامي امارت دا که چیرې غوښتلی یعنې دا د دوی رسمیت یا د دوی دا غوښتنه اسلامي امارت دا به وخته پلي شوې وه خو هېڅکله اسلامي امارت داسې نه غواړي یعنې که موږ تاسې د تېرې ادارې د ایجنټانو ته فکر وکړو هر یو که د پارلمان له رئیس نه نیولې تر پارلمان ځینې وکیلان دا چې په ټوله کچه باندې یعنې ځینې وکیلان همدارنګه ځینې د وزیر تر وزارت کچه پورې هغه څوک و چې هغوی ټول د خپل خارجي یا د خپل ګاونډي هېوادونو یا له کوم هېواد څخه چې دوی اوبه څښلې د هغه هېواد دپاره دوی ګټې خدمات کوو د هغه هېواد هغه ټول اهداف زموږ په هېواد کې تطبیق کول نو نن هم په همدې خاطر باندې دوی دا چیز وایي که هغه ایران نه که هر هېواد د زموږ دپاره هغه زموږ څخه د همشمول دولت غوښتنه په دې معنا کوي هغه څوک چې د دوی ګټې دلته خوندي ساتي هغه موږ ته رامعرفي کوي او هغه موږ باید شی کړو په خپل د اسلامي امارت باید په اداراتو کې هغوی ته ځای ورکړي لکه همدارنګه امیر خان متقي هم دا وینا وکړه چې موږ ته په دوحه کې یعنې تقریبا د 14 تر 15 کسانو لیست وړاندې شو چې دغه کسان تاسو باید خپل اداراتو کې دوی ته ځای ورکړئ او هغه کسان څوک وو همغه چند سالاران د تېرې ادارې وو چې له هغو څخه د عطا محمد نور وو او داسې نور